د نن ورځې تازه ډیر مهم او لنډ خبرونه له موږ څخه په لنډه کې واورئ. قدرمنو لیدونکو السلام علیکم، وخت مو په خیر. سعودي عربستان چې څو ورځې مخکې د کورونا وایرس د خپرېدو له ویرې د زیارت کوونکو پر مخ د کعبې مهمې سیمې تړلې وې، اوس یې مطاف بیرته پرانیست. د سعودي عربستان پاچا نن امر وکړ چې د کعبې مطاف د زیارت کوونکو ته بیرته پرانیستل شي. مطاف له کعبې د چارچاپېره ګرځېدو او طواف کولو سیمه ده، البته دا طواف د عمرې د حج لپاره نه دی. هرات کې پر کورونا ناروغۍ اخته کس له تېښتې وروسته بیرته روغتون ته لیږدول شوی دی. نورالله وروسته تر هغې چې پوه شو پر کورونا اخته دی له روغتونه وتښتېده، څو ځان په کابل کې خپلې کورنۍ ته ورسوي، خو د روغتیایي برخې ځانګړو کارکوونکو له اوږدو خبرو وروسته بیرته راضي کړ څو روغتون ته لاړ شي. د راپورونو له مخې نورالله فکر کاوه چې که په روغتون کې هم وي نو مړ کېږي، ځکه چې هڅه کوله د ژوند پاتې شېبې د خپلې کورنۍ څنګ کې تېرې کړي. تجربو ښودلې چې پر کورونا وایرس اخته کسان چې د وجود مقاومت یې بیخي کم و، مړه شوي او ډېر شمېر نور یې بیرته تداوي وروسته بیرته رغېدلي دي. د روغتیا وزیر د افغانستان خلکو د نوي کال د مراسمو د لمانځلو لپاره ځانګړي پروګرامونه لري. ډېری پروګرامونه په ډله ییز توګه لمانځل کېږي. یوازې د شمالي ولایت بلخ په مرکز مزار شریف کې د نوي کال د لمانځلو لپاره زرګونه تنه ترسره راټولیږي، خو روغتیا وزیر د دغه ټولو دندو څخه منع کړي دي. د پاکستاني رسنیو د راپورونو له مخې ورښتونه د پاکستان په پنجاب ایالات او دغه راز د پښتونخوا په ځینو سیمو کې شوي دي. په پښتونخوا کې د ورښت له امله د یو کور چت راپرېوتی او د یوې کورنۍ اووه غړي وژلي دي. د ورښتونو 15 کسه نور هم ټپیان کړي دي. د ورښتونو له امله سیندونو ته نږدې سیمو کې سیلابونه هم راوتي دي چې خلک یې زیانمن کړي دي. همدارنګه خبري سرچینې زیاتوي چې باران د پاکستان په ځینو برخو کې زیاتې ستونزې جوړې کړي او په لارو کې د خلکو تګ راتګ یې ستونزمن کړی دی. محقق د اجرایه رئیس مرستیال محمد محقق ادعا کوي چې د مزاري تلین پر پورنیو مراسمو باندې د برید په ترڅ کې 80 کسه وژل شوي او تر 80 زیات کسان ټپیان شوي دي. کورنیو چارو وزارت د وژل شویو شمیر بیا 32 کسه اعلان کړی دی. ډونالډ ټرمپ د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي تر هغه وروسته چې امریکایي ځواکونه له افغانستان څخه ووځي نو د دې امکان شته چې طالبان د قدرت ونیسي. ټرمپ په سپینه ماڼۍ کې خبریالانو ته وویل هیوادونه باید په خپله د ځان ساتنه وکړي. نوموړي ویلی نشي کولی چې د راتلونکي نورو 100 کلونو لپاره په افغانستان کې پاتې شي. ټرمپ ویلي تر دې دمه روښانه نه ده چې د امریکایي ځواکونو تر وتلو وروسته افغان حکومت د ځان د ساتنې وړتیا لري او که نه. طالبان سهیل شاهین پر ټویټر یو بیان کې ویلي طالبانو لخوا د افغانانو خپلمنځي خبرو لپاره چې ټاکل شوي د روانې مارچ میاشتې پر 10 نیټه پیل شي د دوی اجنډا چمتو ده او له شوي هوکړې سره سم پر مخ ځو، خو که یاد مذاکرات له پورته نیټې نه وځنډېږي پړه به یې د نورو په غاړه وي. پاکستان هندي پوځ د کشمیر په کوپوارا سیمه کې پر پوځ څو پاکستاني اهدافو د ITGM په نامه ټانک ضد توغندي چې له اسرائیل شرکت څخه اخیستي وو توغولي دي. له خبري اژان د خبرې له مخ هند پوځ د توغندي وروسته تر هغه پر پاکستان اهدافو توغولي دي چې د پاکستان پوځیانو له اوربند سرغړونه وکړه او هڅه وکړه چې د هند تر کنټرول لاندې کشمیر ته ترهګر ولېږدوي. د یادونې ده چې وړاندې تر دې ځینې پاکستاني رسنیو راپور ورکړی چې هندوستان جموں او کشمیر کې د پاکستاني پولې ته څیرمه د ITGM په نامه توغندي ځای پر ځای کړي دي. ولسمشر غني وایي د سولې ملاتړی دی او د دې پلوي نه دی چې هیڅ طالب د زنداني وي. نوموړی نن د ملي شورا د 18مې دورې د پرانیستې مراسمو ته خبرو پر مهال ویل چې دی د سولې مخالف نه دی خو د سولې په برخه کې د اړینو تدابیرو غوښتونکی دی. ولسمشر غني همدار راز وایي چې تر راتلونکو 3 ورځو به مذاکراتي پلاوی معرفي کړي او په خبره هر افغان هیله ده چې سوله 40 کلن بحران ختم کړي، نه دا چې یوه بله جګړه پیل کړي. نوموړي ویلي تر بین الافغاني خبرو وړاندې د طالب زندانیانو خوشي کول د پوښتنې وړ دي، ځکه دا بندیان باید د یو شفاف او منظم پلان په اساس له زندان آزاد شي. سعودي دوه امریکایي رسنیو راپورونه ورکړي چې د سعودي حکومت لوري نیول شویو د السعود کورنۍ 2 غړیو د کودتا هڅه کوله. د وال سټریټ ژورنال د بولمبریک خبري رسنیو د راپورونو له مخې احمد بن عبدالعزیز او محمد بن نایف چې د سعودي حکومت د خیانت په تور نیولې دي په اصل کې دوی هڅه کوله د سعودي پر اوسني حکومت باندې کودتا وکړي. بولمبریک سعودي حاکم نظام ته د نږدې سرچینو له قوله ویلي احمد او بن نایف په دې هڅو کې وو چې د سعودي د واک پر ګړۍ ناسته شاهي کورنۍ بې واکه ورباندې کودتا وکړي.
د یادونې ده چې نن سعودي حکومت د یادو دوو شهزادګانو له نیول کېدو خبر ورکړ او له جزئیاتو پرته ویلي چې دا دوه کسان د خیانت په تور نیولي دي. د سعودي حکومت د ولیعهد په توګه د محمد بن سلمان تر معرفي کېدو وروسته په دې هیواد کې د حاکمې کورنۍ پر وړاندې حساسیتونه په ډېرېدو دي. روسیه د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړي استازی زمیر کابلوف ویلي روسیه د اړتیا په صورت کې چمتو ده د افغانستان ته خپل سرتیري ولیږي. نوموړي له فدرال خبري اژانس سره په تازه مرکه کې ویلي که چیرته افغان چارواکي غواړي دوی چمتو دي دغه هیواد ته له ترهګرۍ سره د مبارزې لپاره خپل سرتیري واستوي. کابلوف ویلي لومړی اړینه ده د بین الافغاني مذاکراتو پایلو ته انتظار وایستل شي څو داسې یو حکومت رامنځته شي چې ټول افغانان پکې خپل ځان وویني. هغه زیاته کړې چې دوی په نوي حکومت له جوړېدو وروسته د دغه هیواد له چارواکو سره پر نظامي مرستو خبرې وکړي. کندهاري بڼوال وایي سږکال په ډیری هستي کې نیستمن و. د دغه ولایت د تازه میوو ټولنې رسنیو ته وویل سږکال د میوو حاصلاتو کې 50 سلنه ډیروالی راغلی خو د بازار نشتوالی او دغه راز د پاکستان له لوري پر افغاني صادراتو د مالیې لوړوالي له امله میوې ځانګړې توګه انار ټول خوسا شوي دي. دوی دغه راز له افغان حکومت څخه ګیلمن دي او وایي حکومت ورسره په اړونده برخه کې په هیڅ ژمنه هم عمل نه دی کړی. د ایران ولسمشر حسن روحاني ټولو ایرانیانو ته سپارښتنه کړې چې د کورونا ناروغۍ د مخنیوي په موخه دې له غیر ضروري سفرونو او تګ راتګ څخه ډډه وکړي. نوموړي د دغې ناروغۍ پراخېدو پر وړاندې د ایران د روغتیایي کارکوونکو د هلو ځلو ستاینه کړې ده او ویلي دي چې هیواد یې هڅه کوي له دې ناوړه ناروغۍ سره د مبارزې لپاره تر ټولو سخت تدابیر ونیسي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي د افغانستان پر وضعیت د ملګرو ملتونو له عمومي منشي انټوني ګوتریش سره کتلي دي. پومپیو پر خپل ټویټر لیکلي دي چې له ګوتریش سره د منځني ختیځ پر روان وضعیت او همداراز افغان سوله خبرې کړې دي. د په وینا امریکا هڅه کوي د افغان سولې په برخه کې ټول خنډونه له منځه یوسي. پومپیو په کابل کې د تیرې ورځې برید هم غندلی او په وینا یې دغه ډول کړنې بشر ضد جنایت دی. قدرمنو لیدونکو که چیرې غواړئ چې ورته تازه او مهمو پیښو څخه ځان ډېر ژر او په لنډو کې خبر کړئ زموږ چینل د سره سبسکرایب کړئ ویډیو سره حتما لایک کړئ. تر بل ویډیو مو په لوی رب سپارم.